جهادي चेहरा د زړونو محبوب د زړونو ترجمان मजा नहीं आ रहा है. रुको जरा सबर करो. فخر العلماء محقق العصر فقيه الزمان استاد العلماء. यही नहीं, अभी और सुनिए. شيخ التفسير والحديث حضرت مولانا عبد الحميد حماسي الحنفي الكابولي حفظه الله تعالى چې درسته تشریف راوړي لا پند ډکه وینا واوروي. د اسمان غږ راغی. اے جلال الدین حماري ورسپلان کوي ونې ته په دې ونه کې دوه پسونه حلال شوي پوستکي تېر نه ویستل شوي ول راځوړند ول. زمونږ د افغانستان جنوبي ولایتونه تقریبا خپله کابل هند ده. تلاله وسفر نه خبر قرآن کې د مونږ لوګرم یاد سوی. ما در شکم مادریم بود. یک روز یک صدای بسیار مهیب شنیدیم. نو مور مې راغله هغه زنګونې چې راواخیستلم بېرته مې چې زنګو پسې ور وکتل مې په یاد ده. بیا مې مور ته د خبره وکړه چې مورې دا کم وخت و؟ اتو یا د نهو یا د لسو میاشتو. کوم ته بیخي لیواله کړی و تاسو شرم وکړئ حیا وکړئ د خدای په خاطر. وقتی که در انسان بلغم زیاد شود خوابای میبینه که آب میبینه او بازی را میکنه. माँ से नहीं वैली اوبه په خوب کې علم معنا لري. ये सब क्या देखना पड़ रहा है. अच्छा है मैं अंधा हूँ. داسې نور ډېرې داسې ملغلرې شته چې اوسه پورې تاسو نه دی اورېدلي. راسره اوسېږئ هغه ټولې در باندې اورم خوند به ترې واخلئ.